اوس هم پاملرنه وکړئ د دې مهال تازه خبر ته خو که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب لایک کمنټ شیر او د بل نوټیفیکیشن هم آن کړئ ترڅو د نورو خبرونو نه آگاه شئ. طالبانو جنرال مبین نیولی دی. سرچینې تاییدوي چې د طالبانو استخبارات د دې ډلې تش په نوم او جنجالي جنرال یعنی جنرال مبین بې وسلې او نیولی دی. سرچینې زیاته کړې ده چې جنرال مبین 2 ورځې وړاندې له لوګر څخه کابل ته تر بللو وروسته نیول شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو استخبارات د هغه وسلې د مرمۍ ضد موټر او ټلیفونونه هم ضبط کړي دي. جنرال مبین څه موده په کابل کې د طالبانو د پولیسو د ویان په توګه کار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو له مشهورو او جنجالي څیرو څخه ګڼل کیږي. هغه په دې وروستیو کې په یو ټویټر سپیس کې ویلي و چې په کابل کې د دې ډلې د امنیه قومندانۍ د ویان په توګه په کار کولو پښیمانه دی. نوموړي زیاته کړې وه چې هغه د ملاکراسۍ خلاف دی او دولت کې مسلکي کسانو ته باید ونډه ورکړل شي.